افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیکي هیلې احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. دوستانو د نن ورځې درس کې دا وایو چې څنګه وکولی شو الماني ژبه زده کړو. مخکې له دې نه چې دې ته راسمه چې په دې وغږېږو چې څنګه الماني ژبه زده کړو، راځمه دا وایم چې څنګه وکولی شو یوه ژبه زده کړو په ټوله کې، هغه که هره ژبه وي. دوستانو د هرې ژبې د زده کولو لپاره 4 مهارتونه ضرور او اړین دي: writing, reading, speaking, listening په انګلیسي کې ورته وایي. په پښتو کې لیکل، اورېدل، خبرې کول او همدارنګه ویل. دا 4 هغه مهارتونه دي چې د هرې ژبې د زده کړې لپاره اړین او ضروري دي او تقریبا دا یو تر بل پورې تړلي دي. که چیرې ته یوه برخه زده کړې بله برخه دې هم زده کېږي، که چیرې ته یوه برخه نه وي زده بله برخه کې حتما کمزوري لرې. اوس راځو په دې غږېږو چې څنګه الماني ژبه زده کړو. دوستانو لکه مخکې چې ما ویلی چې د هرې ژبې د زده کړې لپاره 4 مهارتونه مهم او اړین دي. همدارنګه د الماني ژبه هم چې کله څوک زده کوي دا 4 مهارتونه باید زده کړي او په نظر کې ونیسي. دا 4 لومړی شرایبن لیکل، هورن اورېدل، شپریخن خبرې کول، شرایبن لیکل. دا هغه 4 مهارتونه دي دوستانو چې تاسو هر یو چې کله غواړئ الماني ژبه زده کړئ دې هرې برخې ته باید توجه وکړئ او هره برخه کې پرمختګ وکړئ او هره برخې ته وخت ورکړئ تر څو تاسو وکولی شئ الماني ژبه په صحیح معنا زده کړئ. راځو د لیکلو برخې ته. لیکلو برخه دوستانو اسانه ده. شرایبن تاسو کولی شئ زیات وخت چې کوم درس وایي هغه ولیکئ همیشه. په دې سره د لیکلو سره به تاسو ګرامر هم زده سي، تاسو به لغاتونه هم زده سي، تاسو دا جمله بندي هم زده سي. نو چې کله تاسو لیکل کوئ یو داسې لیکئ په دوامدار شکل باندې کوم درسونه چې وایي، نو دا په دې معنا چې تاسو ډېر پرمختګ کوئ. هم مو لغاتونه زده کېږي چې د لیکلو سره کله چې څوک یو لغت څو ځلې ځان سره نوټ کې ولیکي هغه لغات یې له ارتکل سره زده کېږي او بیا نه ورنه هېرېږي. نو دا یوه ښه لار ده. خو چیرې که تاسې زیات لیکل وکړئ نو په دې سره بل طرف ته تاسو ګوره لغاتونه هم زده کېږي، جمله بندي مو هم زده کېږي او نورو برخو ته مو هم کمک کوي. بله برخه دوستانو د اورېدلو برخه ده. د اورېدلو برخه هم یو له مهمو برخو څخه ده. که چیرې تاسو د اورېدلو برخه قوي نه وي نو تاسو هېڅکله هم افهام او تفهیم نه شئ کولی، د یو چا سره په خبرو باندې نه شئ پوهېدلی. که چیرې هغه درته خبرې کوي نو ته به نه ورباندې پوهېږې. په بعضې وخت که تاسو لیدلي وي زیاتره کسان یو بل سره چې کله خبرې کوي هغه نه ورباندې پوهېږي، بیا ورته وایي په کرارې باندې خبرې وکړه. نو لامل یې دا وي چې د هغه د اورېدلو برخه د هورن برخه نه وي قوي. نو کوشش وکړئ د هورن برخې ته سمه توجه وکړئ، زیاته یې زده کړئ او د زده کولو لپاره یې ښه خبره دا ده چې کومې ویډیوګانې په الماني ژبه کې ثبت شوي وي کوشش وکړئ هغه وګورئ. فلمونه یې په الماني ژبه کې هغه وګورئ. کله چې په تلویزیون کې خبرونه اورئ کوشش وکړئ په الماني ژبه باندې واورئ. لومړی کې که نه ورباندې پوهېږئ هېڅ خبره نه ده، خو په مرور د وخت سره به حتما ورباندې پوه شئ. بله برخه دوستانو هغه د ویلو برخه ده. لیزن د ویلو برخه هم یو له مهمو برخو څخه ده چې کله موږ او تاسو ته یو متن راکول کېږي نو که چیرې موږ او تاسو هغه وویلی سو نو دا په دې معنا چې موږ د دې ویلو برخه قوي ده او دا ډېره مهمه هم ده. کله چې موږ او تاسو یو څه ونه سو ویلی نو موږ او تاسو به څنګه هغه بل چا ته په هغه باندې به خبرې وکړو، هغه به څنګه زده کړو. نو د دې ویلو برخه هم ډېره مهمه ده چې کله موږ او تاسو یو متن وایو نو دا ځکه مهمه ده چې که چیرې موږ او تاسو هغه ونه سو ویلی موږ یې نه سو زده کولی. نو کوشش وکړئ دې برخې ته هم توجه وکړئ او اخبار ووایئ. نور کوم کتابونه چې وي پیدا یې کړئ، یو کتاب د مقالې په شکل باندې یا هم د کیسو په شکل باندې کتابونه پیدا کړئ او کوشش وکړئ ووایئ. خیر مشکل نشته، په لومړیو کې به نه ورباندې پوهېږئ هېڅ خبره نه ده، خو صرف ستاسو د لیزن
یا د ویلو برخه قوي سي. بله برخه دوستانو هغه د سپریښن برخه ده، یعنې د خبرو کولو برخه. دا برخه هم یو له مهمو برخو څخه ده. کوشش وکړئ دا برخې ته هم توجه وکړئ. د دې برخې کې د کامیابېدو لپاره لومړی څه چې تاسو کوئ هغه دا دي دوستانو چې تاسو کله په سیمه کې وئ، ملګرو سره وئ یا بل ځای کې وئ، نو تاسو هېڅکله داسې مه وایئ چې د ما الماني ژبه نه ده زده نو زه باید خبرې ورباندې ونه کړم. نه، داسې مه وایه، حتما ورباندې خبرې وکړئ. خیر یو لغات، یو ارتیکل، یو شی مو که مس کاوه یا مو نه ویل یا مو غلطوو هېڅ خبره نه ده، ځکه ستاسو استاد هم پوهېږي چې دا د زده کولو لپاره راغلی ده، ملګری مو هم پوهېږي د زده کولو لپاره راغلی ده، او ته هم په دې پوهېږې چې د ما زده نه ده او زده کوم یې. تر څو پورې چې ته غلطې خبرې ورباندې ونه کړې تر هغو پورې به هېڅکله به ته زده نه کړې او هېڅکله به دا جرأت ونه کړې چې په صحیح معنا باندې خبرې ورباندې وکړې. کله چې تا خبرې شروع کړلې او خبرې دې ورباندې وکړلې هغه که صحیح وي که غلطې وي هېڅ خبره نه ده، ځکه استاد هم پوهېږي زده کولو لپاره راغلی، ملګری دې هم پوهېږي، ته هم پوهېږې. نو کوشش وکړئ چې په دې برخه کې خبرې وکړئ، شرمېږئ مه. دا مه وایئ چې د ما نه ده زده یا به لغت غلط کړمه یا به ارتیکل غلط کړمه. نه، چې کله تاسو ورباندې خبرې شروع کړلې نن مو غلطې خبرې وکړلې سبا ته یې حتما صحیح کوئ. نو د دې برخې لپاره صرف او صرف همدا یوه خبره په ذهن کې ولرئ چې هېڅکله شرمېږئ مه او زیاتې خبرې ورباندې کوئ. دوستانو دا هغه څلور مهمې برخې وې د یو ژبې د زده کولو لپاره مهمې او اړینې دي. اوس راځمه دې ته چې په الماني ژبه کې ګرامر هم یو له مهمو بحثونو څخه ده. د الماني ژبې ګرامر دوستانو یو له سختو ګرامرونو څخه ده. تقریبا داسې هېڅ اصول قوانین لري خو تقریبا بعضې اوقات داسې اصول قوانین چې د هغو ټولو زده کول بیخي زیات وي. نو کوشش وکړئ د الماني ژبې ګرامر له ابتدا نه په صحیح معنا باندې زده کړئ. هغه څلور حالتونه چې دي چې نومینتیف حالت ده، اکوزاتیف حالت ده، ګینیتیف حالت ده او داتیف حالت ده. دا څلور حالتونه په ټوله معنا باندې زده کړئ، وخت ورته ورکړئ، هر یو له ابتدا نه په صحیح معنا باندې زده کړئ. وروسته به تاسو په آینده کې کله چې په الماني ژبه په زده کړه کې مخته ځئ تاسې به ستونزې مشکلات نه لرئ. یعنې په الماني ژبه کې ګرامر هم ډېر مهم دی. بل دوستانو چې کله تاسو په الماني ژبه کې لغاتونه زده کوئ نو کوشش وکړئ حتما یې له ارتیکل سره زده کړئ، حتما، ځکه چې کله تاسو ارتیکل نه وي زده تاسو نسئ کولی هغه په جمله کې استفاده کړئ. تاسو ته به معلومات وي چې ارتیکل په نومینتیف حالت کې په یو شکل وي، په اکوزاتیف حالت کې په بل شکل وي، په داتیف حالت کې په بل شکل وي، په ګینیتیف حالت کې په بل شکل وي. نو تاسو باید همیشه په یاد ولرئ چې لغات له ارتیکل سره زده کړئ. همدارنګه دوستانو کوشش وکړئ چې لغاتونه د جمع حالت هم سره زده کړئ. د دې لپاره چې څنګه ارتیکل زده کړو د دې لپاره یو شمېر اصول او قوانین شته چې کوم لغات کوم ارتیکل لري، یعنې دیر، دی، داس. د دې لپاره یو شمېر اصول او قوانین شته چې انشاءالله آینده درسونو کې به ووایو. همدارنګه دوستانو تاسو کوشش وکړئ چې یو لغات د جمع له حالت سره هم زده کړئ، مفرد حالت هم زده کړئ، جمع هم زده کړئ. د دې لپاره چې څنګه په الماني ژبه کې لغاتونه جمع کړو د دې لپاره هم اصول او قوانین شته چې انشاءالله آینده کې به ووایو. په اخره کې یو ځل بیا یادونه کوم دوستانو چې کوشش وکړئ دا څلور برخې د یوې ژبې د زده کړې لپاره چې مهمې دي هرې برخې ته یې وخت ورکړئ. که چیرې تاسو یوه برخه زده نه کړئ یا بله برخه مو نه زده کېږي نو کوشش وکړئ هره برخې ته یې وخت ورکړئ. او ما دوستانو په دې یوټیوب چینل لارې نه هرې برخې ته توجه کړې ده او په هره برخه کې مې ویډیوګانې جوړې کړي دي. د اورېدلو د برخې ویډیوګانې شته، د لیکلو د برخې ویډیوګانې شته، د ګرامر د برخې ویډیوګانې شته، د لغاتونو شته، د ویلو شته، د هرې برخې ویډیوګانې شته. نو تاسې کوشش وکړئ هره برخه په صحیح معنا باندې زده کړئ او په صحیح معنا باندې واورئ. په لومړیو کې به د هورن یا د اورېدلو برخې چې دي هغه به تاسو ته یو څه مشکل وي، خو خیر کوشش وکړئ بار بار یې واورئ تر څو تاسې ورسره عادت شئ. په لومړیو کې زه پوهېږم تاسو ته ناشنا ښکاري چې دا څه ګډې وډې وایي، خو چې کله تاسو یو څو ځلې واورئ نو بیا حتما ورسره اشنا کېږئ او زده کېږي مو. دوستانو په اخره کې یوه غوښتنه درنه کوم، هغه دا چې کوشش وکړئ
خپل وخت مو په صحیح معنا باندې مدیریت کړئ، له بې ځایه مرتبات او زنده‌باد څخه هېڅ هم نه جوړېږي. خپل تعلیم، تحصیل، کار او غریبي وکړئ، ځکه زیاتره افغانان وروڼه چې اروپا ته، امریکا ته یا هم نورو بهر هېوادونو ته راځي، د کار او غریبي لپاره راځي، د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه راځي. کوښښ وکړئ خپل کار وکړئ، خپل تعلیم وکړئ، خپل تحصیل وکړئ، د بې ځایه مرتبات او زنده‌باد څخه هېڅ هم نه جوړېږي. څو کلونه مخکې تاسې همدا چغې وویلې چې مرتبات پلانی، زنده‌باد پلانی، خو هېڅ ګټه ونه کړله. نو کوښښ وکړئ خپل تعلیم وکړئ، تحصیل وکړئ. دلته موږ او تاسو له دې سره سره چې د خپل ځان مسؤلیت لرو، دلته د افغانیت او اسلامیت مسؤلیت هم لرو. نو موږ او تاسو باید خپلو کړنو ته زیات متوجه واوسو، تر څو زموږ او تاسو اسلامیت او افغانیت تر سوال لاندې رانه شي. بې ځایه په بانکونو کې هاخوا دیخوا ونه ګرځو، خپل وخت سم مدیریت کړو. هغه کسان چې خپل وخت نه مدیریت کوي، له ډېر غټ تاوان سره به مخ شي، په آینده کې به ډېر افسوس کوي او ډېر خفګان به کوي، خو هغه خفګان او هغه افسوس به هېڅ درد نه دوا کوي. دوستانو، دا اوس هم د ځواني وخت ده، زیاتره ځوانان راځي اروپا ته. نو کوښښ وکړئ چې کله تاسو اروپا ته راځئ، په لومړیو وختونو کې، هغه چې تاسو لومړی اروپا ته راسئ، په همغو وختونو کې خپل ځان کنټرول کړئ، خپل وخت مدیریت کړئ، خپل تعلیم تحصیل وکړئ، په آینده به تاسو روښانه وي. خو که چیرې خدای نخواسته تاسو په لومړیو وختونو کې درس ونه ویلې، بې ځایه وګرځېدئ، تعلیم مو ونه کړ، تحصیل مو ونه کړ، کار او غریبي مو نه کړله، آینده به مو ډېره بده وي او ډېر به پښېمانه وئ. او بدون له دې نه چې پښېماني وکړئ، خفګان وکړئ، نور به هېڅ هم په لاس نه درځي. نو کوښښ وکړئ له خپل وخت نه سم استفاده وکړئ او خپل تعلیم، تحصیل، کار او غریبي وکړئ. دوستانو، که کوم کسانو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کوئ، ځکه تاسو په سبسکرایب کولو سره هېڅ هم نه کمیږي. خو یوټیوب چینل داسې یوه پالیسي لري چې څومره سبسکرایبر زیات وي، چې څومره لیدونکي زیات وي، چې څومره ویډیو زیات لایک واخلي، په همغه اندازه باندې تر ډېرو خلکو پورې رسوي. نو ما دا کار شروع کړی ده د دې لپاره چې په ګډه وکولی شو نورو ته خدمت وکړو. نو تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کوئ او نورو ملګرو دوستانو سره شریکوئ. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.